हमारे बाबा 4-5 दिनों से घर नहीं है और पता नहीं उन्हें कोई ले गए और हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और हम लोग बहुत ही परेशान हैं और जहाँ पे भी उन्हें जल्दी ले आए। दोस्तانو تاسو خو به عمران ریاض پیژنئ د پی ټی آی پارټۍ سره تعلق ساتو. هغه جیل کړی و او اوس د جیل نه هغه غایب شوی دی، پته لګي نه چې کوم خوا یې بوستی دی. دوستانو ډېر زیات خفه شوم د دې ماشومې دا ویډیو چې ما وکتله نو دا زړه مې والله ډېر درد وکړو چې خپل بابا دومره یادوي. لوټون او پاکستان کې امن نشته، بس یو دقه عمران خان دی که دی وزیر اعظم شو امن به راشي، پاکستان به هغه پاکستان شي، روشن پاکستان به شي. رښتیا دی وویل. دوستانو ټولو ته درخواست کوو عوامو ته چې یو خاص اواز اوچت کړي عمران ریاض دپاره چې الله جل شانه دې د جیل نه رها کړي، که هر ځای کې د جیل نه یې اغوا کړی چا یې یا یې فټ کړی دی، که هر چل ورسره کړی خو چې معلوم شي خپل کور ته راشي. हमारे बाबा 4-5 दिनों से घर नहीं है और पता नहीं उन्हें कोई ले गए। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, आपके पापा जल्द ही जल्द आपके घर आएंगे इंशाल्लाह।